معني خوشحال خدكم نروبا 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 نرپشتون با درپشتون منظور پشتون نرپشتون با درپشتون منظور پشتون نروبا نروبا ये जो दहशतगर्दी है जो दहशतगर्दी है जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है नरोबा नरपश्तून बादर पश्तून नरपश्तून बादर पश्तून नरोबा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है 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 टेररिस्ट आर्मी टेररिस्ट आर्मी कोरोना मोरानीगी Sanan Muqaddas Gigi Corona Moranigi Sanan Muqaddas Gigi ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है Blanca, Mantola. Está seguro la jugar al final.
ده بيج بس راویږو بس روانېږو نور د مرګي په خوب نه ویدېږو د خپلو وینو تر پوره وړي یو نږدې شوي بس وررسېږو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ په ملاتړ د نیوزیلند میشت پښتنو ننني لاریون ته ښه راغلاست. دا لاریون د تور پنجاب په زړه کې د کېدونکي لاریون چې نن به کېږي هممهاله دلته کوو تر څو د محکوم او مظلوم پښتون اواز تر ډېرو ورسوو او ډېر کاڼه غوږونه پرې خلاص کړو. خبرې نه اوږدوم د پروګرام په پیل کې مولوي صاحب حمایت الله ته بلنه ورکوم چې دلته تشریف راوړي او زموږ نننی لاریون په قرآني انوارو نوراني کې مولوي صاحب حمایت الله سکیورټي والا ستا سکیورټي کمزوره ده بسم الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. محترم مشرانو أمزولو كشرانو ورونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ټولنا اول الله تبارک وتعالى دې تاسو ټولو ته اجرونه ورکړي چې د خپل مسلمانانو د ورونو په خاطر د تراوت استئ او په دې سړک او د سړک غاړې ته ولاړ استئ او د خپل د مسلمانانو ورونو ملاتړ کوئ او دا یو فریضه د هر یو مسلمان په بل مسلمان ده. ورونو خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د خپل مسلمان ورور که ظالم هم وي او که مظلوم وي د هغې حمایه د هغې تایید کوه، هغې سره کومک کوه. نو صحابه نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله د ظالم څنګه د حمایه وکړو، د هغې څنګه کومک وکړو؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ظالم لاس د ظلم نه ونیسه، ظالم لاس د ظلم ونیسه. په دې راتلونکي 2-3 منټو کې زه خپله ستاسو په نمایندګۍ انشاءالله تعالی دغه ظالم ته غږ په دې ظالمانو باندې غږ کوو چې هر څوک ظالم وي او انسان وژني، انسان وژني او وژنه کوي، که هر څوک وي دغه ظالم، نو دغه ظالم ته موږ وایو تا ته کوم دین اجازت درکړی دی چې ته بېګناه خلک مړه که، ته بېګناه د نارینه او زنانه او ماشومان مړه که، تا ته کوم دین اجازت درکړی؟ داسې دین نشته چې چاته اجازت ورکړی وي او څوک قتل کې بېګناه. سبحان الله. موږ دغه ظالم باندې اواز کوو او ورته وایو چې آیا تا ته کوم قانون، کوم وضعي قانون د کوم ملک اجازت درکوي تا ته چې ته بېګناه ښځې او ماشومان او نارینه ووژنې؟ داسې یو ملک کې یو قانون نشته چې بېګناه خلکو ته د وژلو اجازت ورکړي. کوم بین الملل قانون دی چې ته د هغې طرفداري کوې او ته بېګناه خلک ووژنې؟ یو قانون کې هم دا نشته. او که چېرته ته مسلمان یې ای ظالمه، موږ وایو که ته مسلمان یې ای ظالمه او بیا هم خپل مسلمانان وژنې، ته خپل رعیت وژنې، نو تا ته کوم اسلام د اجازت درکړی دی؟ تا ته کوم اسلام د اجازت درکړی دی چې ته مسلمانان وژنې؟ سبحان الله. تا د الله تبارک وتعالی دا وینا او دا حکم نه دی اورېدلی: انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا. جزا د هغه کسانو چې د الله د هغې د رسول اطاعت نه کوي او په ځمکه کې فساد غواړي. فساد نه مطلب دا خلک وژني، خلک ماشومان وژني، زنانه وژني. د هغې ګناه، د هغې سزا به په دې دنیا کې څه وي چې هغه باید چې مړه شي، هغه باید چې په دار کړلی شي او هغې لاسونه او پښې باید چې قطع کړی شي او په جیل کې واچولی شي. نو الله تعالی وایي دا د دې ګناه د دې سزا په دې دنیا ده او په آخرت کې د دې لپاره عذاب عظیم، ډېر لوی عذاب دی. همدارنګې الله تبارک وتعالی فرمایلي دي په بل آیت کې: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. څوک چې مسلمان، څوک چې یو کس متعمدا په قصد سره دې ګناه خلک وژني، هغې جزا دا ده چې په جهنم کې به وي او د الله تعالی د قهر لاندې به وي او د الله تعالی د رحم نه به ډېر لرې وي او الله تعالی دغې کسانو ته ډېر دردناک عذاب تیار کړی دی.
نو زه وایم ای ظالمه هر څوک چې یې هی ظالمه او دغه مسکینان فقیران وژني تا نه دي اورېدلې دا کیسه د فرعون دې نه ده اورېدلې په قرآن کریم کې فرعون ستا نه ډېر غټ ظالم و فرعون ستا نه غټ ظالم و د بني اسرائیلو باندې چې پاچاهي کړې ده هغې واړه واړه ماشومان یې کلونه قتل کړي دي خو د هغې اخره کې الله تبارک وتعالی د هغې په خپل کور کې یو ماشوم رالوی کړو چې موسی علیه السلام او د هغې بچایي رنګه کړله د هغې ارمي رنګه کړله د هغې اردۍ رنګه کړله او کامیابي د چا شه د موسی علیه السلام او د هغې د طرفدارانو نو موږ تا ته وایو ای ظالمه د هر ملک یې د هر ملک نه ای ظالمه که ته یې پوه شه چې یوه ورځ به تا ته هم یو موسی را پیدا شي او دا ستا ارمي به رنګه کړي دا ستا بچایي به د رنګه شي دا پرایم منسټري به دې ختمه شي د الله تبارک وتعالی څخه وویرېږه په اخره کې زه لر او بر افغانانو ته دا غږ کوم په لر او بر افغانانو باندې چې افغانانو د څو قهرمانان شئ لکه څنګه چې مخکې وایي او اوس به وایي او راتلونکي هم ځان جهان ته معرفي کوي چې افغانان سوله غوښتونکي خلک دي سوله غوښتونکي وروري کوونکي خلک دي دهشتګرد نه دي تروریست نه دي او دا غږ کوم په ټول افغانانو لر او بر افغانانو باندې چې ای افغانانو چې هر چا تاسو ته ټوپک په لاس کې درکوو او وایلې تاسو ته چې خپل ورور ملکه خپل ملک سړی ملکه یا یو بېګناه سړی ملکه هېڅ کله د هغې امر ته اطاعت ونه کړي هېڅ کله اطاعت ونه کړي او دا وکړه اطاعت د الله تبارک وتعالی وکړه اطاعت د الله تعالی وکړه الله ځان نه خوشحاله کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه خوشحاله کړه هېڅ کله بېګناه خلک مه وژنه هېڅ کله ای مسلمانه ای افغانه هېڅ کله بېګناه خلک مه وژنه خو هره ډله هره یوه طبقه خلک په تاسو باندې اعلانونه کوي تاسو ته خبرې کوي چې خپل ورونه ورکوي هرګز دا کار مه کوئ او د سولې قهرمانان جوړ شئ انشاء الله تبارک وتعالی یو ورځ به کامیابي زموږ او ستاسو او د ټولو مسلمانانو وي په اخره کې دا وایم چې اتفاق او اتحاد او پرمختګ په لور وما علی الا البلاغ المبین لر او بر که قوت د انقلاب د چغو نه وای نه نبضونه د وطن به خوځول چا که د وینو توپان نه وای پاڅولي دا په خپل غلاف کې مړه به پاڅول چا به زړه نیوه په شوق د نمرود اور ته دا زاړه بت پرستان به شرمول چا به هسې سور شبخون وهه په برخو لیکل شوي تقدیرونه بدلول څوک ورتله تور دیوانو ته په غېږه څوک ورتله تورو دیوانو ته په غېږه د پیړیو یرغمل په خلاصول دا چې ناڅي د پنجاب تورو ډولو ته د افغان په دښمنۍ باندې ترټل څوک اوس انجینر صاحب فریادي څخه هیله کوم چې دلته تشریف راوړي او ستاسو سره خپله وینا شریکه کړي انجینر صاحب فریادي خپلې خبرې زما یو دوست و چې شاید ژوندی یې اوسه هغه وخت کې چې زه محصل وم ده ته استاد ویلې چې وا حلیمه د پاس ځای نه ډایفوکه هاوس ته د پاس ځای نه ډایفوکه هاوس ته علي به ورته ووایي چې استاده چې رښتیا را باندې وایي نو ما کله غیر د تغارې نه بل شي کې نه دی لمبلي تغاره هغه د لوښو ظرف ته وایي ما هم کله تقریرونه نه دي کړي نه داسې د سټیج سر کې باچلې وایي مګر نن ولې ماته ویل شوي چې د منظور پښتون باره کې یو څه عرض کړم ستاسې ذهنونو ته یو څه ورسوم لیکلي مې ځکه دي
چې زوړ شوی یم مغزو کې به مې ورته راغلی زما نه خبرې ویرېږي نو ځکه ما دا لیکلي دي که ستاسې اجازه وي زه به تاسو ته شروع کړم د راغلو مشرانو همزولو او کشرانو په اجازه ما ته ویل شوي چې د منظور پښتون دا د صلح کاروان دا د صلح سالار باره کې یو څه تاسو ته ووایم منظور پښتون چې د هر چا زوی دی هر چا چې دې دنیا ته راوړی زمونږ یې د دې سره کار نشته په دې باره کې هم دومره کافي ګڼم چې ووایم په هغه مور و پلار دې رحمت شي چې د منظور پښتون په شان نارینه زوی یې راوړی من په دې خاطر نه یو راټول شوي چې منظور پښتون سره څه خپلوي لرو یا یې د نږدې نه پېژنو یا مو څه بله رشته داري ده ورسره مونږ په دې نامه هم نه یو راټول شوي چې منظور پښتون پښتون دی بلکې مونږ په دې نامه راټول شوي چې منظور پښتون هغه د جنګ سالارانو مخکې یو غل غوندې ولاړ شخصیت دی مونږ په دې خاطر راټول شوي چې منظور پښتون شخصي ذاتي مسله نه یادو بلکې منظور پښتون یو بنسټ دی داسې یو بنسټ دی داسې یو بنسټ دی چې د ظالم او تورمخو جنرالانو د پنجو او دسیسو څخه د یو لوی مظلوم ولس خلاصول غواړي نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون پښتون بهادر پښتون منظور پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون داسې یو سوچ دی ځکه دا شخص نه دی دا یو تحریک دی دا یوه نظریه ده که منظور پښتون مړی که ژوندی دا یوه نظریه ده دا یو بنیاد دی دا داسې یو ځوان او یو ځوان دی چې په یوازې ځان یې شروع کړه او نن سبا یې خپل تحریک میلیونونو خلکو ته ورسو جهان ته یې ورسولو او خلکو دنیاوالو ته یې وښوده چې د دې پښتون او افغان ولس د دې مظلومه بیچاره ولس د خلاصون لاره د همدغې ملاتړ دی د همدغې پي ټي ایم ملاتړ دی یوازینۍ لاره د دې ملاتړ دی لروبر لروبر د منظور پښتون نوم هغه رڼایي ده چې په موږ کې یې هیلې را ژوندۍ کړي په موږ کې یې ارزوګانې را ژوندۍ کړي هغه په موږ شمار پښتانو ته یې نوې ساه ورپوښ کړې ده چې راځئ دا تار در باندې روان دی دا دېرش کاله یې برباد کړی یې راځئ یوازې یوه لار لرئ هغه دا دی چې متفق شئ یو موټی شئ یو بل ته لاس ورکړئ او د دې ظالمو جنرالانو له لاسه د دې پاکستاني جنرالانو له لاسه ځانونه راخلاص کړئ یا جو دهشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یا جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے لروبر یا افغان لروبر یا افغان لروبر یا افغان یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے منظور پښتون هغه بهادر شخص دی چې په خپل ټینګ عزم لکه غر غوندې دې جنرالان ته ولاړ دی او د دې ټول مخو جنرالانو خوبونه یې حرام کړي تاسې پوهېږئ دغه جنرالان چې چا به یې نوم نشي اخیستی چې ISI یا پاکستان آرمي چا یې نوم نشي اخیستلی دا کفر ګڼل کېدو خو دې خوبونه ور حرام کړي منظور پښتون نه توره لري نه توپک خو په خپل جرأت او بهادرۍ د پاکستاني داسې سکارو جنرالانو دا طلسمونه ور مات کړي تاسې ته دا وړه خبره ښکاري یو مثال درته یادو کله چې دا بلوچ پاکستان جوړ شو او د یو دسیسې لاندې جوړ شو دا د اسلام په نامه نه جوړ شوی د دې مشر جناب اسلام هېڅ پوهېدله
هغه په اسماعیلي وړې فرقې پورې مربوط سړی دی هغه اسلام حتی پېژندو سب د یوازې نوم یې اورېدلی و یوازې د نیم دسیسې په اساس جوړ شوی آواز لرې شي للاوبر للاوبر يا جو دهشت گردی ہے يا جو دهشت گردی ہے کورونه ورانېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده کورونه مو ورانېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده ما دې یو مثال یادونه کړی و داسې خو په سرحاو دي خو د یوه مثال مې یاده کړی و چې څنګه یې چلسه ورمات کړی په یوه حرکتو هغه دا دی چې کله دا منحوس پاکستان جوړ شو نو د افغان تاریخ څو افغانان وو د یوه برخه لوی افغانان وو د دې په خاطر چې د دوی دا مغزونه ور ووینځي د دوی برین واش وکړي دا د انګریزانو خبره د افغانیت په تاریخ باندې ورته خط کش کو چې تاسې نه یوازې افغانان دی د دوی تاریخي خلک یې ورته لکه میرویس خان دی احمد خان دی نور مشران چې لرو هغه یې د تاریخ نه ویستو د تعلیمي نصاب نه ویستو یوازې خپل خلک یې پکې ور واچول دا جناح دی دا اقبال دی دا فلانی ګل دی مګر منظور پښتون په یوه حرکت باندې هغه خلکو ته دومره ساه ورکړه چې نن ماشومان ځوانان سپین ږیري ښځې او نر یو دم را بیداره چې دغه تاریخ کې چې دوی موږ لوستي وو دا خو دروغ وه موږ افغانان یو زموږ افتخارات خو افغانیت دی د افغانانو افتخارات زموږ دي نو دا تاسو سوچ وکړئ د 50 کلونو د دوی د پنجابي جنرالانو دسیسه یې په یوه حرکت باندې ماته کړه اوس نو دا جرنیلان حیران دي چې څه وکړي هېڅ هم نشي کولی ځکه چې منظور پښتون خلک بیداره کړي او هغه په اوږده خوب ویده پښتانه یې را بیداره کړي هغوی ته یې دا احساس ورکړی چې تاسو یو یې خیر دی که سیاسي نظریات مختلف دي نو دا خلک یې دومره را بیداره کړي چې نن هغه خلکو نه یې لاره ورکه کړې دي د جرنیلانو نه غاټه توره یې دا رسېږي چې په دې خپل ولس باندې دا هم د دوی یوه بې شرمۍ نمونه ده چې د جمهوریت چغې وایي اسلامي جمهوریه پاکستان خو دې د جمهوریت چغې وایي دا څنګه جمهوریت دی چې هلته په زرهاو خلک چې وژل کېږي د هغې دپاره یو صلحامیز خوځښت راجګېږي یو لاریون کېږي خو ته هغه نه کوریج کوې تا میډیا ته ویلې چې دا مه کوریج کوئ خارجي میډیا یې کوریج کوي الجزیره یې کوریج کوي امریکایي میډیا یې کوریج کوي مګر پاکستاني میډیا یې نه کوي دا د دوی د جمهوریت یوه بې شرمه نمونه ده منظور پښتون ځکه دوی د منظور پښتون تحریک ځکه نشي ماتولی چې منظور پښتون خلکو ته ښودلی چې ای ورونو ای افغانانو ای پښتنو یا به یو کېږو او کله ورکېږو منظور پښتون خپل ولس او دنیاوالو ته واضح کړی چې دا تور مخې جرنیلان او د دوی دا تالیزټي چې کله یې د بلا برابرېږي کله یې د طالب برابرېږي کله یې د داعش برابرېږي چې په حقیقت کې د همدوی خلک دي موږ هغه طالبان ته احترام لرو چې هغوی یوازې دیني عقاید ته احترام لري او د دوی د دسیسو ښکار شوي نه دي زما د هدف کې نه دی دغوی د دسیسو ښکار خلک دي ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे
دماغ بلاک و مخکی وجودوانان ورته وژني عامو نسکي وژني دومره ویره بې خپره کړې ده چې د خپل زوی پوښتنه نشي کولی ورور یې بندي په بندیخانه کې جرأت یې ورته سلب کړی ورته چې د ورور پوښتنه نشي کولی ولې دا ځکه چې د باندې دهشتګردۍ د زړه خو ټاپه لګولې ده عجب انصاف دی مور د زوی پوښتنه نشي کولی ورونو چې موږ او تاسو سختمستۍ ته نه یو راغلي دا دې ته راغلي یو چې هلته داسې ماتم روان دی چې هغه پښتنې خویندې هغه پښتنې میندې هغه پښتنې خورګانې چې د کورونو نه به راوتې پلونه یې چا نه ولیدلی هغه نن راځي ستا لوی میټینګونو کې پېښور کې درېږي او ښځې لیونو ته وایي چې په ما باندې دغسې یو ناتار شوی د هغوی پلونه چا نه ولیدلي هغوی نن په افغانستان کې خیمو ته ځي د صلح په نامو دا د مجبوریت ته ځي دوی ته بل چانس او اپشن دوی ورک کړی نو موږ او تاسو چې راغلي یو دا د هغه مظلوم ولس د غمرازۍ په خاطر راغلي یو دلته د منظور پښتون شخصي نوکران نه یو بلکې د دې تحریک نوکران یو بلکې د دې نوکران یو د دې نظریې نوکران یو چې دا د خلاصون یوه لار ده موږ بله لاره نه لرو موږ یې وغولولو په مختلفو نومونو باندې خپلې په نوم د سودابازۍ وکړې مګر دغه یو مظلوم راجګ شوی خوب په موټر کې کوي بیچاره او د دومره لوی طاقت سره چې دنیاوال دی نه بسلا په تایم دي ډګر یې شروع کړي دا زموږ ځان وجیبه ګڼو دا خپل مسؤلیت ګڼو چې د دغسې یو بهادر سړي د دغسې یو ننګیالي سړي ملاتړ وکړو یو خوشحاله وکړو ته هغې دغه وکړم نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون شوي شوي لارو با لارو با لارو با نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون دې ټول وخو جاره وورونو موږ تاسو سره احساسات یوازې په هغه نه راټولو چې خپل الفاظ سره راټول کړو هغه واقعیتونه سره وایو هغه چې زه خواله سره کوم هغه چې تاسو هم خبرې یو زه هم خبرې یم هغه څوک نه دي خبرې هغوی ته یادوو یوازې خپل تقریر نه بخوو بلکې هغه د زړه درد بیانوو دې ټول مخو پاکستاني جرنیلانو هلته نه چاته عزت پرېښوده نه افت نه په دې خوا کې نه په خوا کې تر ښځو مو وژنې ماشومان هم راوژنې تاسې څه ګمان کوئ دا بله ورځ یې یو 12 کلن ماشوم نه سر غوڅ کړی دی تاسې څه فکر کوئ دا سانه مجسمه کوي چې ستا په مخ کې د یو ماشوم سر غوڅوي هغه ماشوم چې الله تعالی یې په ګناه باندې نه نیسي مګر دا ظالمان یې ارامه نه پرېږدي هغه چې هلته د یولي جرنیلانو د دې استخباراتي کړیو نوم اخیستو هغه به یا وژل کېدو یا به په یوه بله بهانه باندې لادرکه کېدو چې ویل کېږي تر 32,000 کسانو لادرکه دي تاسې فکر وکړئ 32,000 کسان څه معنی 32,000 کسان دا معنا چې 32,000 کورونه یې برباد کړي 32,000 کسان 32,000 خپلوان دوستان لري هغه یې برباد کړي نو هلته یو ماتم روان دی آیا حق نه ده چې موږ او تاسو یو څو منټه دا د وخت ضایع کړو دلته راشو او د دغې ماتم غږ راځي خپلو دوستانو او دنیاوالو ته یې وویل چې په موږ ماتم روان دی زموږ په ورونو ماتم روان دی او که چېرته موږ ووایو چې نه په موږ هېڅو او هلته روان دی نو بیا نه موږ مسلمانان یو نه افغانان یو نه پښتانه ځکه په اسلام کې وایي چې کل مؤمنون اخوتون په افغانیت کې تا ته د افغاني حکم دی چې ته باید دا کار وکړې ځکه یوه خاوره د لر و بر چې کله یادوو یوه خاوره ده او هغه انساني اخلاق هم دا حکم کوي چې چېرته یو مظلوم حالت وګوري نو د هغې به چغه چغوي د هغې به طرفداري کوي لر و بر
اوس هم چاته په انتظار ناست یو دوی را درکه کړي دي لا نه پوهېږي چې زمونږ دا د زړه سر یا د زړه سرونه ژوندي دي او که له هغې دنیا تېرېږلي دوی په کډه کولو مجبوره کړه دغه کسان چې چا یې قانونه راوړي کورونه یې ورته وران کړه دوکانونه بزنسونه یې ورته وران کړه دا خلک مجبوره شو چې کډه وکړي او چې کډه وکړي تا سره څه دي ټول پوهېږو د وطن خلک پېژنو چې هغوی زیاتره کسب و کمال هم نه لري چې پوله پټۍ ور هم درنه پاتې شي نو دوی به بیا په پردۍ ساحه کې چې مهاجر یې څه کوي ښځې به یې څه کوي چې نه کمال لري او نه پیسې هلته به سوال کوي که نه نو تاسې سوچ وکړئ زموږ ستاسو په دې خپل وجود باندې دغسې یو ماتم روان دی چې موږ یې سوال کولو ته مجبوره کړي یو زموږ ښځې سوال د بېعزتۍ ته مجبوره کړي موږ دلته راټول شوي یو ورونو چې د هغه یتیمانو کونډو او رنډو د ژړا او کوکارو سره غمرازي ښکاره کړو همدردي ورسره وښیو موږ راټول شوي چې دنیاوالو ته وښیو چې د منظور پښتون اواز د حق او عدالت اواز دی د انصاف اواز دی د انسانیت اواز دی دا واورئ او د دې ملاتړ وکړئ چې خوشبختانه شوی هم دی د بشر حقوقو یې دفاع کړې او هغه د ملل متحد یو غټ ارګان دی او هغوی ویلي چې منظور پښتون او د دې تاریخ خلک باید محفوظ وساتل شي دا چې اوس هم دوی علي وزیر پرون نیولی چې هغه د هغه مټ دی پرون یې نیولی د هغه خلکو پروا ځکه مه کوئ چې دا یو تحریک دی او د تحریک مخه په بندي کولو نه باندې کېږي تحریک مخه په بندي کولو نه نیول کېږي د دغسې یو تحریک مخه په وژلو هم نه خلاصېږي په وژلو لا نور هم قوت اخلي موږ دې ته راټول شوي یو او دغه شعارونه هم درته ورکول کېده دا په دې خاطر ورکول کېده چې دنیاوالو ته وښیو چې تاسې پښتانه تورلستان ګڼئ د تورلستانو مرکزونه د پاکستان جادیلي سنټرونه دي ته راشئ هغې سنټرونو ته ورشئ ټرېننګ مرکزونه هلته دي پښتانه تورلستان نه دي پښتانه یو امن خوښوونکی قوم دی پښتانه دي د هغوی د تورلستي په حسابۍ د اپاکو دسیسو ښکار شوي په موږ باندې هغه د بوره او بدنامه کیسه شوې چې وایي هم بوره هم بدنامه موږ ته تورلستان رالېږي زموږ مشران دې وژني زموږ کشران ښځې نر دې وژني زموږ مکتبونه شفاخانې پلونه ورانوي بیا دنیاوالو ته موږ بدناموي چې دا خلک تورلستان دي تاسې به د مشرف ریډیو اورېدلي وي چې هغه دا خبره کړې وه په میډیا کې چې پښتانه تورلستان دي موږ باندې هغه د بورې او بدنامې کیسه شوې ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वाली है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वाली है जिंदाबाद 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 نر پختون منظور پختون نر پختون منظور پختون دا هغه تورلستي مرکزونه دي چې په دې سنټرونو کې جوړ کړي دا هغه تورلستي مرکزونه دي چې د زیاترو انسانانو مغزونه ویجي ورته د دغې انسانانو نه وحشي ځناور جوړ کړي دا بل وحشي دغه وحشي ځناور بیا راخوشي کې خلاصې کړو دغه وحشي ځناور بیا راخوشي کې افغانستان ته راخوشي کې پښتنوال حقو ته چې ځئ ورځئ دوی وژنئ دا وحشي ځناور بیا دنیاوالو ته ورولېږي تاسې وګورئ ورونو د دنیا په پنځه برابره کې چې څومره ملکونه دي هر چېرته چې دهشتګردي شوې
هر چېرته چې انتحار شوی دا که لندن دی دا که جرمني فرانسه ده که هر ځای دی خو د کلامې سر بیا هم همدې جنرالانو ته رسېږي او د دوی مرکزونو ته رسېږي دا یو واقعیت ته ټول بې خبر وی خبرې باندې دا دنیا ته یې ولې ورلېږي ځکه یې ورلېږي چې د دنیا نه پیسې بې ورټولې کړي ډالر یې بې راټولې کړي لکه مشرف چې بې اعتبار کړی دنیاوال ولې ورکوي وایي د دغه ځناورو مخه موږ ته مه راکوه دغه بلاګانې بل خوا ته مخه کړه موږ ته یې مه رالیږه دا پیسې در واخله ځان دې د خلاصول غواړي او تاسې پوهېږئ دا دومره پلیت خلک دي خپله دوی اعتراف وکړه بله ورځ د دوی په خپله هغه دې پارلمان کې چې 4,000 کسان همدې پاکستانیانو مشرف د هغه انډیوال چې وزیر داخلي و نوم یې زما د یاده و څه نوم یې چې اوس پښتون هم دی په ژبه باندې شیرپاو دغه 4,000 کسان د غربي استعمار ته باندې کې د پیسو په مقابل کې او پیسې یې اخیستې په خپل کتاب کې یې د شرمانۍ اعتراف هم کړی چې ما خو ډالۍ واخیستې که ما خلک ورکړي داسې اورېدل کېږي چې ښځې یې ورته لېږلي دا دې یو نقطې ته د خپله خبرې راوړل تاسې دوی د اسلام چغې وایي زه افسوس کوم په دې خبره باندې چې مونږ ولېږو په دې خبره راځئ نن دغه دنیا ټول هغه میډیا سره اشنا ده دغه ویډیوګانې اکثره ګورئ د دوی دا مشران 4-5 کسه درته یادوم د نمونې په توګه دوی په مانځه نه دي خبره مشران یې یادوم تاسې ویډیوګانې وګورئ که چا نه یې لیدلې دغه دې مذهبي ډلې چې جوړې کړي جمعیت اسلامي د دوی یو ډله ده حزبي د هغې مشري سراج الحق سره ده سراج الحق ته چې وګورې په مانځه ته جګ شوی علم هم ورپسې دی د رکوع په ځای باندې راسه جلبې ته تللی شاته خلک ورپسې چغې وایي چې الرکوع مګر دی قاعدې تللی دی یوازې دا نه دی د ده کې اعلاني صدر اعظم یې چې مخکینی صدر اعظم نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر په کابینه کې دا صدر اعظم یې ګیلاني چاته فاتحه کوله کلمه یې 3 کړې چې ورباندې تاسې شهباز شریف وګورئ تاسې به د هغه ویډیو لیدلې نو خپله به خجالت وباندې دا د پاکستان په زړه کې د اسلام دا عقیده هغه بلې چې ملادیزلي په نامه چې مشهور دی فضل الرحمن تاسې به د هغه ویډیو هم کتلې چې په مانځه نه ده خبره مګر زموږ د بربادۍ لپاره خپلې سیاسي ډلې جوړ کړي په همدې نامو زه خپلې خبرې لنډول غواړم ځکه ما د شاته خلک داسې او بیا هغه شریفي راپسې کلک نښتی دی چې خپلې خبرې یې بندې کړه موږ د دې جرنیلانو شکایت ولې ډېر کولی و ډېر زیات په دې خبره څرخو د دې یوه وجه شته هغه وجه دا ده چې وروره یوه ورځ که په چا ظلم وشي وبې زغمي یوه جمعه که په چا ظلم وشي اوس به یې زغمي موږ یې دا 30 کاله ځورولي یو موږ یې دا 30 کاله برباد کړي یو موږ یې دا 30 کاله هستي او نشتي راناخیستې موږ یې بې عزته واقع کړي یو موږ یې هر ډول نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر موږ دلته راټول شوي یو وروره یو هدف هم د دې پي ټي ایم نه د ملاتړ دا هم د دې نورو مسؤلیتونو په څنګ کې چې که چېرته په کوزه پښتونخوا کې چې دا وحشت همدې جنرالانو روان کړی دا د ترانزیت لاره دا د وحشت د ترانزیت لاره دا د بربریت د ترانزیت لاره دا رابنده شي هغه څه وخت کې رابندېږي چا ته امر نه نو که دا د ترانزیت د وحشت د ترانزیت لاره بنده شي نو موږ به هلته به داخل د افغانستان کې یا اوسني افغانستان کې هم د ارام ساه واخلو زموږ په وخت کې زموږ ماشومان د څوک نه اله وروره خبرې ډېرې دي ځکه ما خلک نه پېژني خبرې دې باندې کړه زه یوه نقطه عرض کول غواړم هغه یوه شی یو شی وکړی خو دا بار ټول پوهېږي ویلي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د چاوي په هغه وخت کې چې
چې په آخره زمانه کې به ټول پوهېږي او د بل د زړه به خبرې د هغه ورته دا به بزرګانې ویل نه دا به ټولو خیارانې به یو خیار خپله یو د بل د زړه نه پوهېږي یو دویمه یو شعر یوه کلماز کول غواړم وروره چې دا صحیح ده چې مونږ او تاسو ته دا تکلیف کارې بند دی زورونه ده خلک به مړه کي واوروره هغه یو شاعر ویلي دي په هماغې خپلې خبرې خلاصومه وی د آزاد ژوند یو ساعت د آزاد ژوند یو ساعت په حقیقت کې د آزاد ژوند یو ساعت په حقیقت کې د غلام د همیشه ژوندون نه ښه دی نر پشتون بادر پشتون نر پشتون بادر پشتون انجینر صاحب څخه ډېره مننه سردارانو څخه مننه کوم چې دلته تشریف راوړي او خپل شعر نر پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر پشتون منظور پشتون خلخانات نمادو واورئ ښه شعر زه خپله شاعر نه یم وجنو غواړم او د عباسي قدسي صاحب یو څو شعرونه مې راغوښتي تاسو سره مې انشاءالله شریک کړم وایي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي د ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي ښکارېږي چې همدوی دي ښکارېږي چې همدوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکارېږي چې همدوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورو او ټولو پښتنو رنګونه یو دي مولوي صاحب واوره فریدي صاحب ته وبخښه دا دواړه ورور او خور دي دا دواړه خور او ورور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي او دا دواړه ورور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي ځوانانو تاسې غوږ شئ اوسه نعره تکبیر نعره تکبیر نه پیچکې نه کمڅۍ شته نه پیچکې نه کمڅۍ شته نه ګیره برېته دا جوړ شوه د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي هغه د تکبیرونه بند کړي وروره دغه شعر یوازې په پښتو پښتونولۍ باره کې به ورکوو نور به زما د وطن خلک دې تمیز کولی نه شي زما د وطن خلک دې تمیز کولی نه شي د ځینې مشرانو او غلو رنګونه یو دي او دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې ځیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي پښتون بازار پښتون منظور پشتون منظور پشتون لرو بار لرو بار لرو بار یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده کورونه مو ورانېږي دا څنګه ازادي ده ښځې بې عزته کیږي دا څنګه ازادي ده کورونه مو ورانېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده لرو بار دوستانو احساس غواړي دا تعداد نه غواړي ورونو چې موږ په لږ تعداد یو ستاسو
ستاسو د احساساتو زه ډېره مننه کوم هرکلی کوم که تاسو په هر څومره تعداد باندې لږئ ستاسو احساسات ډېر لوړ دي ستاسو احساسات ډېر جګ دي ای ورونو ستاسو احساسات د میلیونونو د اویا میلیونه پښتنو د هغوی نمایندګي کوي ورونو ستاسو د احساساتو ستاسو د راتګ نه ډېره مننه کوم الله دې ستاسو ته خیر او برکت درکړي ډېره مننه ستاسو نه ډېره مننه تکبیر الله اکبر ګل خانان نه بنو تورانه وباسلطۍ کې چې روغتونه یې باور شي ستا په ننګ او په مېړانه ستا په توره ای پښتونه هره لاره ورته نیسه هره تیږه ورته څاره هر ګودر ورته ګرداب کړه هره ورځ ورته کلونه باندې وایي شنه خېټې ترېنه وایي باوسه سترګې پرې ور وایي ځپه ژامې پرې ور ماتې یې کړه غوږونه اوس د لاریون په دې برخه کې د مصطفی سادات څخه هیله کوم چې دلته تشریف راوړي او زموږ د نننۍ جلسې یا لاریون اعلامیه په انګلیسي ژبه وړاندې کړي. مصطفی سادات. I would like to say a few words in English so that our international audience could also understand what we are here for. We are here in front of Aotearoa Square, Auckland, to show our solidarity and give our full support to PTM or Pashtun Tahaffuz movement. We are here to inform New Zealanders about those crimes and human rights violations which the state of Pakistan and Pakistani army generals has carried out against Pashtuns and especially against the people of Pata, who federally administered tribal area in the last 10 years. We are here to convey our message to the New Zealanders that the last decade that the war on terror, the Pakistani state neither damaged nor killed terrorists, but what they did, they killed mostly peaceful people, they discriminated them, they dislocated millions of people, destroyed their homes, businesses, and terrorized them. More than 75,000 innocent people are killed and more than 8,000 registered cases of missing people, including children and women, have been recorded. The most painful and tragic thing is that on the one side they are killing Pashtuns and from the other side they are telling the world that they have lost 75,000 people in the war on terror and they're getting money from different foreign sources. In the context of this situation, we Afghan are here to condemn Pakistani authorities, Punjabi generals, their brutalities, their actions and deeds. We are expressing our full solidarity with the just and humanitarian demands of Pashtun Tahaffuz movement. And at the same time, we are requesting New Zealanders to show their full solidarity and Pashtun nation and use their pressure and influence on Islamabad to change their inhuman and barbaric policies. Let me give you some background on how the movement started. The movement was first brought to the attention of the public, other Pashtuns, when the thousands of Pashtuns were killed in extrajudicial encounters. The movement demanded security for Pashtun ethnic groups. Pashtuns that live in Pakistan are not terrorists, but they are constantly victim of terrorism. They are constantly being oppressed and killed. The initial movement started in Waziristan and later it was extended to northern Waziristan city of Peshawar. An estimated 40 million Pashtuns are currently living in Pakistan demanding peace and prosperity after years of conflict.
the Pakistani government and army have treated Pashtuns who are living in Pakistan with a lot of disgrievance. Pakistan army has been killing Pashtuns on both sides of the border, and they have been providing sanctuaries and safe havens to the terrorist groups for decades. The demands of PTM are not above the law or constitution of Pakistan, but opposite to that. These demands are in full compliance with the constitution of Pakistan and Pakistani law. Their demands are not only just in right, but are fully in coherence with the international law and human rights values. For the convenience of the members of parliament, here are the list of the PTM demands or Pashtun Tahaffuz movement. First, the government to set up judiciary inquiry for Naqibullah Mahsood, as well as all the Pashtun murder extrajudiciary and police encounters. Second, stop racial profiling of the Pashtuns in Pakistan and bring the Pashtuns missing persons before the court of law, so that those who are innocent but held could be freed. Third, the Pakistan army should guarantee that they will not abduct, open fire on innocent in tribal areas, or use violence or collective punishment against entire villages and tribes, and that they will not impose frequent curfews on the movement or local event or even after minor incidents. We demand Pakistani army and ISI to stop supporting terrorism. We want them to shut down all the terrorist sanctuaries and safe havens. We demand Pakistan forces to stop their daily firing missiles on Kunar, Nangarhar and Paktia provinces of Afghanistan. The last demand is to remove all the landmines posted in the tribal area, which has resulted many civilian casualties. All these demands are in limits of Pakistani constitution and relevant to the international law and international human rights values. So we hope that New Zealanders will give its due attention and will raise these issues not only in front of Pakistani authorities, but on an inquiry to punish those criminals who have committed these inhumane and extrajudicial crimes. We hope that New Zealand authorities will help us to get clearance and permission for international media to visit Fata and other badly affected areas of Pashtunville. Thank you very much. یو د راتګ نه ډېره مننه کوم. هر سړی روزګار لري، بیا په دې غربي دنیا کې خو هر سړی مصروف وي. ساعت ډېر مهمې پاته لا ساعتونه او مزلونه والي دي. ډېره مننه. خو دا راتګ هم زما په خاطر او د یو بل چا په خاطر خو نه دی، بلکې په دې خاطر دی چې تاسې ټول د دې حالت نه خبر یې، یا د خبرونو د لارې، یا د ویډیوګانو د لارې، یا د دوستانو د لارې خپل هغه وجداني مسؤلیت ادا کوئ. ځکه دا وجدان د ټولو نه غټ قاضي دی، دته ځان ملامته کوئ نه. نو په راتګ نه بیا هم زما د خوا نه مننه. یو شی چې در سره اضافه کول غواړم د دې کلمې سره هغه دا دی چې ورونو په دې نه کېږي، په دې بې تفاوتۍ. که سړی دغه یو انسان په اوبو کې هم غورځېږي، حتی حیوان هم غورځېږي، نو هغه هر بوټي ته لاس کوي چې ځان را بچ کړي. زمونږ او ستاسو هم د بچولو یوازې همدغه یوه لار ده، هغه دا ده چې که بیا هم زمونږ او ستاسو د راتګ ضرورت شو، خپل ټول کاروبار به پرېږدو او دې کار ته به د ټولو نه مهم اهمیت ورکوو او بیا به سره راټولېږو او هغه خپل تبادله نظر او خیالات به سره شریکوو. معنا دا چې په یو غوږ به بیا ټول راټولېږو سره. ډېره مننه زما د خوا له راتګ. نر پشتون بادر پشتون، نر پشتون بادر پشتون، نر پشتون بادر پشتون، ورونه مو ورانېږي، ځوانان مو قتل کېږي. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
څوک غواړي چې دلته څه خبرې وکړي نو مهرباني وکړئ دلته دې راشي او که تاسو څه ویل نه لرئ نو فکر کوم موږ به دا غونډ دا جلسه به سره راغونډه کړو ځکه دوستان به هم نور څه کارونه به لري روزګار مننه ده ټولو نه چې وخت مو دلته خپل وخت کړ او دلته راغلی شیرمن نه لري شعر نه لري په اخره کې هلته وایي او دا د بینر هغه چې دی که چېرته په راتلونکي کې موږ بیا هم پروګرام کوو نو دا بینر هم ځان سره وساتئ او یوه غوښتنه تاسو نه کوو دا باید ټول بېرته راکړئ ماته او دا د دې نه مخکې چې دا بینرونه ټول راغونډ کړو یو څو تصویرونه زموږ په کار دی ولاړ نه شي پلیز دلته سم منظم لږ ودرېږئ دا بینرونه هم سره منظم ونیسئ د موږ یو څو تصویرونه په کار دی چې دا تصویرونه واخلو دې دپاره او تر هغې پورې نبي صاحب صاحب یو ډېر راړي همدا پېښ شوی